ردې زما خینه د کمرې په وګوټو کې په دیوال پر ځوانه دي تماچې ته مې تماچه مې کړه د خلاصه ما وروس په ژوندون څه کوم دغه ژوند مې چې د چا و هغه لاړه د بل چا شوه د بل چا د کور ښکلا شوه تماچه مې په سر ایښي دا خیلونه او فکرونه مې کولو چې ناڅاپه یو اواز مې شو تر غوږو چې نه نه داسې ونه کړې زما خوږه بچیه منه په ځان بوج لکه د غرې چې مستر یې کړه د خلاصې د کمرې په دروازه کې راته مور ولاړه غریب مې ولي په ژړا وه ویلي ته زما دپاره زویه ژوند نه شي کولی مور دپاره دا غمونه یې نو ته نه شې زغملی خپل جنت دپاره بس یو جینۍ نه شي پرېښودلی دا خبرې چې وګړې ته باچره نه په ځمکې لاندې ښکته راګوزار شوه مور مې ځان ته رانږدې کړه ما په هغه ورځ هلته ښه ژړا وکړه خو بس شو خپلې اوښکې مې کړې پاکې که هر څنګه و خو بیا هم خپله مور پلار دپاره ژوند مې بېرته را شروع کړو ژوند یو د زهرو ګوټو تېرېدلو ډېر په ګرانه بې ارمانه بې جانانه داسې ډېر وختونه تېر شو داسې ډېر کلونه تېر شو وخت کله څنګه وخت په ما شو مهربانه لنډه دا چې یوه ورځ مې ملاقات ورسره لنډه دا چې یوه ورځ مې ملاقات ورسره وشو ښې ګیلې مې ورته وکړې ښه ژړا مې ورته وکړه بېرته زړه ته شوم بېوسته بېرته بیا مې سترګې سرې کړې هغې هم راکتې نو ژړا شوه راته ویلې چوپ شه بس که عبدالله ارمانه خدای دپاره بس که چوپ شه د نصیبونو جنګ و بس بللی نه دی کوشش کوه چې نوی ژوند شروع کړي په ځان کې هغسې مستي پیدا کړه په شونډو هغسې مسکا راوله او ځان د عشق د جلخانونه خلاص اخري کې د یوه ټپه ورته ډالۍ وي چې لیدلی یار د چا خیرېږي لیدلی یار د چا خیرېږي کورونه یې وران شه چې په ما یې هېروي نه